د محبت دپاره د یا کریمو د وظیفه وکړه، الله به درته بېشانه محبت درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن د محبت د حصول دپاره او د هر چا په زړه کې د ځای کېدو دپاره درته یو ډېره نایابه وظیفه ښیم، او دا د الله جل جلاله یو ډېر مبارک نوم دی، یا کریمو. کم یو انسان چې د یا کریمو ذکر کوي، الله جل جلاله به هغو ته ډېر زیات بې پناه محبت ورکړي. ډېر وروڼه داسې وي چې هغوی کله کله داسې خبره وکړي او وایي راته چې یاره زه خو یکې تنها یم، نه راباندې څوک باور کوي، نه راباندې یو کس اعتماد کوي، نه راباندې یو کس یقین کوي. هر سړی زما نه نفرت کوي، څوک زما سره مینه او محبت نه کوي. دا وجې ډېرې کیدی شي. نن درته دا وظیفه هم ښیم او یو عمل درته ښیم، دغه عمل ورسره کوئ انشاءالله چې الله جل شانه به مخلوق په تاسو مهربانه کړي او د ستاسو سره به بیا مینه او محبت کوي. د ټولو اول کله کله معاشرې کې انسان اوسیږي، هغه ډېر زیات عزتمند انساني، لیکن کله کله د هغه د دې لاس خپو جبې وغیره نه څه داسې حرکات واقع او ظاهر شي چې هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي. بیا د هغې د وجې نه خلک د دې انسان نه نفرت کوي. نن چې درته دا کومه وظیفه ښیمه، که تاسو د نن نه دا وظیفه راونیسئ، نو الله جل جلاله به هغه نفرتونه د ستاسو ختم کړي او د هغې په ځای باندې به تاسو ته یو قسم له مینه او محبت درکړي. یعنې د هر چا باندې به خوږ لګي او هر سړی به د ستا سره د زړه نه مینه کوي. یو خبره ده. دویمه خبره چې تاسو د ګناهونو نه حتی الامکان چې څومره کېدلی شي نو خپل ځان د ګناهونو نه ساتئ. ولې چې زموږ او د ستاسو په سر باندې دا کم مصیبتونه او دا کم خفګانونه وغیره راځي، دا د ګناهونو د کثرت د وجې نه راځي. څومره چې زموږ ګناهونه زیاتي، هغه نه زموږ مصیبتونه او آفتونه زیات راځي. د ټولو اول موږ ګناهونه پرېږدو او د هغې سرې استغفار خو هم ویو. بله خبره چې د یا کریمو دا ذکر چې دی، دا به ډېر یا رحیمو یا کریمو، د دې یا رحیمو یا کریمو دا ذکر دا به موږ په کثرت سره کوو. نو د دې داسې مبارک ذکر دی چې د دې ذکر په برکت سره الله جل جلاله د انسان ته داسې محبت ورکړي چې خلک ورته حیران شي او د انسان په خپله به هم خپل ځان ته حیران وي چې زه خو د دې خبرې قابل نه وم، د دې دونه لوی مرتبې خاوند نه وم، لیکن الله جل جلاله څنګه زه دغه لوی مرتبې ته ورسولم. زما عزتمندو، که یو انسان د یا کریمو او یا رحیمو دغه وظیفه را ونیسي، دې سرې به د ده مخې ته چې څومره رکاوټونه وي، هغه تمام رکاوټونه او هغه بندشونه بیا هم الله جل جلاله ختم کړي. خصوصا د محبت د حصول دپاره چې د چا په زړه کې د دې خبرې خواهش وي چې یاره ما سره د هر سړی مینه کوي او ما ته دی الله جل جلاله یو بې پناه محبت راکړي، نو هغه د یا کریمو یا رحیمو دغه چې دا کومه وظیفه درته ښیم، دا وظیفه دې راونیسئ، نو انشاءالله چې زر تر زره به د دې انسان د زړه ارمانونه پوره شي او الله جل جلاله به ده ته یو قسم لا محبت ورکړي. دا خو د انسان فطري عمل دی چې الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی، نو په انسان کې د محبت د ماده هم اچولې ده او دا د انسان فطرت دی چې یو انسان زړه بل انسان طرف ته ضرور مایله کېږي. د الله جل جلاله د محبت د خلکو په زړونو کې پیدا کړی دی، لیکن بعضې کسان د داسې څیزونو نه محرومه وي، نو هغه وروڼه او هغه خویندې چې هغوی کله کله داسې وایي راته چې یاره زه خو یکې تنها یم، نه راباندې څوک اعتماد کوي، نه راباندې یو کس یقین کوي، نه را سره یو کس مینه کوي، بس دغه رنګې یکې تنها یم، هېڅوک زما طرف ته هغه توجه او رغبت نه کوي. دغه وروڼه او دغه خویندې دې هېڅکله نه خفه کېږي. دا کومه وظیفه چې درته وښیم او دا کومه طریقه یې درته وښیم،
دا وظیفه په دغه طریقې سره وکړه، ان شاء الله ته بیا وګوره چې الله جل جلاله ستاسو څنګه تاسو ته الله جل شانه څنګه محبت درکوي او څنګه د ستاسو مشکلات الله جل جلاله ختموي. او دا مخې ته چې دا کوم رکاوټونه راځي دا رکاوټونه به الله جل جلاله د غیب نه ختم کړي. زموږ عزتمندو راځئ چې دا وظیفه درته وښیم، ډېره زیاته مبارکه وظیفه ده. چا چې هم کړې ده ډېره لویه پیدا یې ترې اخیستې ده، نو راځئ تاسو ته هم دا وظیفه ښیم. هغه کوم شرایط چې مې درته ویلو چې د ټولو اول د ګناهونو نه انسان توبه وباسي او هر وخت د ده په خولې باندې استغفار شروع وي. او دویمه خبره دا ده چې دې وظیفې سره دا کومه وظیفه چې تاسو کوئ یا کریمو یا رحیمو، د دې وظیفې سره 5 واړه وخت لمونځ په پابندۍ سره کوئ. او څومره موقع چې تاسو ته میلاویږي نو هغه نه تاسو د دې وظیفې ذکر کولی شئ. یعنې د دې څه خاص تعداد معلوم نه دی چې یا به 100 کرته وي، 200 کرته وي، 1000 کرته وي، څه خاص تعداد معلوم نه دی، بلکې څومره چې تا ته وخت میلاویږي بس هغه مره د دې وظیفې ذکر کوه. نو که تا ته اوس په ورځ کې د 1000 کرته ویلو موقع میلاویږي 1000 کرتې ووایه، که د 500 کرتو ویلو هغه موقع درته میلاویږي 1500 مرتبې ووایه، یا د دې نه زیاته موقع تا ته میلاویږي د هغې نه زیاته میلی شي، یعنې کمه هم میلی شي زیاته هم میلی شي. خو البته که یو مخصوص کس دپاره دا وظیفه یو انسان کوي وایي چې د دغې پلانکۍ جنۍ زړه دې زما طرف ته مایله شي، خو د جایز محبت او په دې غرض سره چې زه به د دې سره نکاح کوم، نو بالکل چې کله هم دا وظیفه کوئ یا رحیمو یا کریمو یا کریمو یا رحیمو، کله هم چې دا وظیفه کوئ نو د خپله معشوقه په دې ذهن کې حاضره ساتئ چې د دغې معشوقې د زړه دې زما طرف ته مایله شي. او که چېرته کې یو زنانه د دې اسم مبارک ذکر کوي یا کریمو یا رحیمو، نو هغه دې هم د خپل عاشق چې کم انسان سره د دې محبت کول مقصود وي د دې ذکر په دوران کې دی هغه انسان په ذهن کې حاضر ساتي چې یاره زما د ده سره مینه او هغه محبت شروع شي او د درې زما سره مینه او محبت شروع شي. نو یو ډېره زیاته زبردسته ده، ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. نو بالکل د دې وظیفې هر چا ته اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا غشتلی شي او بالکل هر څوک ترې پیدا غشتی شي، خو د جایز محبت دپاره استعمالوئ، د ناجایز محبت دپاره قطعا د دې وظیفې اجازت نشته دی. ولې چې دا د الله جل جلاله ډېر زیات پاک نومونه دي، نو د الله جل جلاله چې دا کم پاک نومونه دي نو دا پاک نومونه په پاک ځای کې استعمالول جایز دي، او دا چې دی د ناپاکۍ په ځای کې استعمالول دا غیر جایز دي. نو د ټولو جایز امورو دپاره د دې وظیفې هر چاته مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.